ګلبدین حکمتیار ویلي چې د طالبانو په غونډه کې باید د نجونو د زده کړو په اړه پریکړه شوې وای. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که طالبان افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي ګڼې کورنۍ به افغانستان پرېږدي. ښاغلي حکمتیار ویلي د هیله لرله چې کابل کې د طالبانو په 3 ورځنۍ غونډه کې د هیواد دیني عالمان د نجونو د زده کړو پر اساسي موضوع تمرکز وکړي، خو په وینا یې چې د دې مهمې مسلې په اړه څه پرېکړه ونه شوه. د حکمتیار په وینا څرګند او واضح ځواب د اسلام په رڼا کې ځواب چې نجونې له خپل مسلم حق چې الله جل جلاله ورکړی او دین ورکړی محرومې نه شي. د دې پایلې به هم ورته ډېرې بدې برېښي چې نجونې له تحصیل محرومې شي. نتیجه به یې دا وي چې هغه کورنۍ چې غواړي لوڼې یې تحصیل وکړي هغه به له افغانستانه وځي، نورو هیوادونو ته به ځي. دا یوه مهمه مسله ده. زموږ هم انتظار دا و چې د علماو په دې غونډه کې په دې بحث وشي. د حزب اسلامي مشر خبرداری ورکړی که طالبان د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پرېږدي ډېرې کورنۍ به افغانستان پرېږدي. دا کار به د افغانستان لپاره ناوړه پایله ولري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څه باندې 10 میاشتې تېرېږي، خو لا هم تر 6م ټولګي پورته شاوخوا 2 میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.